پی ټي پی کراچۍ کې د افغان کډوالو نیول غندلې دي. سلام ستړي مه شئ، پام وکړئ د امپراتور ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه او مهم خبر ته. پی ټي پی کراچۍ کې د افغان کډوالو نیول غندلې دي. د پاکستاني طالبانو تحریک و اعلامیه کې د سیند ایالت کراچۍ ښار کې د افغان کډوالو نیول غندلې دي. په اعلامیه کې راغلي کراچۍ کې نیول شوي افغانان ټول هغه کسان دي چې هلته ورځنۍ مزدوري کوي او په هیڅ ډول د دې ډلې له غړو او یا هلته بریدونو کې لاس نه لري. اعلامیه همدارا زیاتوي چې په چترال او نورو سرحدي سیمو کې د پاکستاني طالبانو د تحریکي بریدونه په هیڅ ډول افغانستان نه دي شوي. دوی د افغانستان له خاورې د دا ډول عملیاتو ترسره کول د عقل خلاف او ناممکن کار ګڼلی دی. پی ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان ویلي پاکستان له یوه لوري افغان حکومت سره د ورورۍ او همکارۍ خبره کوي، خو بل لوري ته پاکستان کې کډوالو سره بد چلند کوي. دغه ډلې د جمعې په ورځ سپټمبر 15 هم د یو پیغام په خپرولو سره په خپلو لیکو کې د افغانانو پر شمولیت بندیز اعلان کړ. دوی له ټولو مسؤلینو غوښتي چې د افغانانو جلب او جذب بند کړي. چترال او ځینو نورو سیمو کې تر بریدونو وروسته د پاکستان حکومت تور ولګاوه چې دا بریدونه د افغانستان له خاورې شوي دي. دوی د افغانستان له اوسنیو چارواکو بیا وغوښتل چې د پاکستان پر ضد د خپلې خاورې د کارېدو مخه ونیسي. د نورو اقداماتو ترڅنګ د پاکستان حکومت دې هېواد کې د غیر قانوني کډوالو د نیول کېدو عملیات هم پیل کړل. د معلوماتو له مخې د سیند ایالت کراچۍ ښار کې شاوخوا 1500 افغانان کډوال نیول شوي دي. بلوط افغان حکومت د پاکستان دغه تورونه بې ځایه وګڼل او یو ځل بیا یې ډاډ څرګند کړ چې هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي ترڅو د افغانستان خاوره د پاکستان په ګډون د نورو هېوادونو پر ضد استعمال شي.